تاسو وګورئ خیبر د یهودو مرکز و، لکه دا خبیثان د اسرائیل چې اوس دی. خیبر دا د یهودو مرکز و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح اراده وکړه، د جهاد دپاره هلته ورغلی. د مدینې منورې څخه د شمال طرف ته پر 1.5 کیلومتره باندې پروت دی. د مسلمانانو تعداد څو؟ 1400 مسلمانان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ورسره و. اوس خو چې د یو پوځ مشر را روان دی، د هغوی سره تیارې ورسره یې، د مځکې پر سر باندې ټانګان ورسره روان دي، سرې بتۍ یې لګولي، د خطر زنګونه یې چې مر راځي لرې رسي دی را روان دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ورسره و. یو حبشي غلام راځي، نبي علیه الصلاة والسلام د خیبر د علاقې څخه لږ اخواته خیمې ودرولې، دلته اسباب سره برابرول، ځان یې وسا کول. نبي علیه الصلاة والسلام په یو خیمه کې ناست، دا خیمه د سرو زرو جوړ د نبي علیه الصلاة والسلام سره اصلي ورسره وي. نه، دا خیمه د خرما د شاخلو څخه ودل سوې خیمه وه. نبي علیه الصلاة والسلام دلته ناست. په دې وخت کې یو حبشي غلام شپانه راځي، وایي دلته تش کوئ؟ صحابي ته وایي موږ د دغه کسانو سره د جهاد دپاره راغلي. وایي نو ولې نه کوئ؟ موږ انتظار یو چې کله د دې په علاقه کې اذان کېږي که نه کېږي. وایي نو ولې جهاد ورسره کوي؟ وایي دی الله نه مني، د الله رسول نه مني، قرآن نه مني، الله موږ ته د دې حکم راکړی چې ورسره وجنګېږي. دا یهود دی ورته وایي ستا د الله رسول چیرې دي؟ هغه وایي او خیمه کې ناست. ده ورته وخندل، ولګپې خو نو مه راسره کوه، پسخان خو نو مه راباندې. تاسو د یو اسلام باچا، د مسلمان امیر، نبی، د انبیاو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په د عامه خیمه کې ناست. هغه وایي موږ ګټ ودانې ته ناست. وایي زه ورسم وکیلای سم؟ هغه ورته وایي وورسه. تلاشي ملاشي نو ورغلی. د خیمې په مخ کې صحابي ناست. وایي څه کوي؟ وایي د محمد رسول الله سره وینم. ورسه چې ورغلی، نبي علیه الصلاة والسلام په ذکر اخته دی ناست، پر خاورو باندې ناست. حبشي ورته وایي څه اراده لرې؟ هغه وایي د جهاد اراده لرم. وایي ته د الله نبي یې؟ هغه ورته وایي زه د الله نبي یم. دی داسې ورته ګوري. وایي نو که زه ایمان راوړم بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي که ته ایمان راوړې زه به دې پر دا مبارکه سینه ونیسم. ده ورته ویل یا رسول الله زما رقم مردارخور، شپانه، خیرن، بدبویه ستا پر دا راورینه او مبارکه سینه باندې لګېدل. الله رسول وایي دا ګپه نه ده. اسلام چې کوم دی یهدم ما کان قبله، ټول ختموي. د ده تلوار شول یا رسول الله کلمه راته ووایه. کله چې کلمه وویل، نبي علیه الصلاة والسلام په خپل غیږ کې ونیو. ده ویل یا رسول الله اوس څه شي وکړم؟ وخت د لمانځه نه و، روژه نه وه، د حج وخت نه و، د الله رسول جهاد ته ځان اماده کړ. یا رسول الله زما سره غټه رمه را سره ده. نبي علیه الصلاة والسلام دومره عادل کس په دا وخت کې چې د جهاد دپاره راغلی، د کافر ټول مال تا ته حلال دی، لیکن د الله رسول څه ورته وایي؟ وایي ورسه د هر یوه رمه په خپل یا د هر یوه پسونه و میږي په لاس ورکړه، ته ځینې راسه. دی چې کله راغلی، نبي علیه الصلاة والسلام ورته جهاد ته ځه. هله د خیبر جهاد شروع سو، غزوه شروع سو، جنگ شروع سو. کله چې فتح سو خیبر، مسلمانانو الحمدلله غالبه سول، دغه یهود خبیثان مغلوبه سول، ختم یې کړل. هلته صحابه راټول دي، یو کس پروت وي، یو څوک یې نه پېژني دا څوک دا څوک. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې داسې ورته وکتل، هغه حبشي غلام په شهادت رسېدلی دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم پورته کوي، د اسمان فرشتې د ده د غسل انتظار کوي. دا د ایمان علامه وه، دا د ایمان جنګ و، دا ایماني جنګ و. دا اسلحه نه غوښتل، دا ټانګ او تیاره نه غوښتل، دا اسباب نه غوښتل، دا ټکنالوژي نه غوښتل، دا ساینس نه غوښتي، دا میزایل و بمان و بمبار و دا شی نه و. دا واحد ایماني قوت و، دا ایماني ولوله وه، دا د الله په مینه راوتلې وه او شهادت ته یې ټالۍ ځان ورغورځوی. نو المؤمن دا ځای ته ولې راورسېد؟ ټول اسرائیل 80 لکه تعداد دی، 80 لکه. د مسلمان تعداد څو دی؟ د مسلمان تعداد څو دی؟
د مسلمان تعداد 2 میلیارده دی، 2000 میلیونه دی. نن هغه شپېته لکه اسرائیل خبیث یهود پر مسلمانانو باندې ظلم شروع کړی دي. ټول مسلمانان ارام مطمئن ناست دي، دا شپږ لا هم نه خوري. څه څه ستا ایماني غیرت؟ تا خو یهودو خیبر فتح کړل. څه څه ایماني غیرت؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه بیت المقدس فتح کړي. لیکن نن هغه 50 مملکتونه سره د ایټم بم چې ورته پروت دی، الله دې د دې د ایټم بم ورجاړ کړي. خدای دې د دې ورپچ کړي چې دا د اقصا پر باندې پر غیرت باندې نسو استعمال، دا د اسلام د شاعر د دفاع لپاره نسو مسلمان استعمال، دا د یو مسلمان خور د یو یتیم ماشوم شهید د وینو د دفاع او غچ اخیستلو په ځای کې نسو استعمال. استعمال یې چیرته؟